سلامونه ستړي مشئ. افغانستان د هند خلاف شلو ورځې لوبلړۍ لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړله. په دغه لوبډله لنډ غږیږو څوک په لوبډله کې دي، ولې دي او په څه بنیاد راغلي دي. له هر څه تر مخه خو دغه سیریز اهمیت له اهمیت له لحاظه د افغانستان لپاره ډیر مهم په دې دی چې لومړی بایلاترل سیریز دی، دوه اړخیز سیریز دی د هند خلاف. افغانستان او هند له دې وړاندې په شلو ورځې یا 15 ورځو لوبو کې نه دي مخامخ شوي بغیر د آی سی سی او د آسیایي شورا د ټورنمنټونو او لوبو څخه. نو دا یو ښه پیشرفت دی، یو ښه اقدام دی او امید دی چې افغانستان په راتلونکو کلونو او میاشتو کې هم همدغسې د هند او نورو ورته لوبډلو سره د لوبو کولو موقع ولري. د افغانستان لپاره لومړی ښه خبر دا دی چې راشد خان بیرته په لوبډله کې دی، له څو میاشتو ځنډ وروسته راستون شوی دی. زما د معلوماتو پر بنسټ او اساس شاید په هیڅ لوبه کې ونه لوبیږي، خو ښه ده چې لوبډلې سره وي، یو دغه هر څه له نږدې وڅاري او وګوري او د کپتان په حیث شلو ورځ نړیوال جام ته هغه خپل کمبینیشن او وړ او مناسبه لوبډله برابره کړي. بل ښه خبر د افغانستان لپاره دا دی چې هغه درې لوبغاړي چې د کرکټ بورډ لخوا ورباندې په وروستیو کې محدودیتونه وضع شوي وو بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي، او دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه خبر دی، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې افغانستان د شلو ورځ نړیوال جام لپاره لوبډله تیاروي. که څه هم نوین او فضل الحق فاروقي د اماراتو خلاف لوبډله کې وو، خو مجيب الرحمن نه و او اوس راستون شوی دی. له دې دا معلومیږي چې دغه ستونزه تر ډیره حل شوې ده او لوبغاړي او کرکټ بورډ سره هوکړې ته رسېدلي دي او د دوی شاید دغه رسمي دریځې هم له بورډ څخه په راتلونکو څو اونیو کې واورو او ووینو. راځو سکواډ ته. په سکواډ کې شپږ توپوهونکي انتخاب شوي دي، 15 الراونډران او 4 تیز توپچوونکي او 4 ورو توپچوونکي. مجيب یادونه مو وکړله، د راشد په نشتون کې به د مجيب رول ډیر مهم په دې وي چې له هغه پرته بل هیڅ سپینر افغانستان لپاره په مسلسل ډول نه دی لوبېدلی. بل په هند کې د لوبېدو تجربه لري، په هند کې لوبې ډېرې کړي دي او آی پی ایل کې څو سیزونه لوبېدلی دی. نو د راشد ډکه شاید مجيب په ښه توګه تر یو حده راډکه کړلی شي. قیس احمد بل هغه لوبغاړی دی چې په تجارتي کرکټ کې ډیر څرګند شوی دی، خو له بده مرغه افغانستان ته دومره لوبې نه دي کړي او هغه هم دلایل یې څرګند دي چې د مجيب، راشد او نبي په شتون کې مشکله ده چې نور لوبغاړي یا نور توپچوونکي دغه موقع ترلاسه کړي تر څو د افغانستان نمایندګي وکړي. که چیرې قیس او یا هغه نور ورو توپچوونکي ظاهر خان او اظهار الحق نوید او نور په هره لوبډله کې وي، شاید دغه لوبډلې په مسلسله توګه برخه وي، خو دا چې افغانستان دی په ورو توپچوونکو کې په ځانګړې توګه په لوبډله کې ځای جوړول ډیر مشکله دی. نور احمد بل ځوان لوبغاړی دی چې په لوبډله کې انتخاب شوی. نور احمد هم په هند کې د لوبېدو تجربه لري او دغه یې ثابته هم کړه په تیر نړیوال جام کې په ښه وځلېد، ښه ثابت شه. نو ښه خبر ده چې افغانستان د مجيب، قیس احمد او د نور احمد په شان ورو توپچوونکي لري تر څو د راشد په نشتون کې دغه تشه راډکه کړي. د یو ای خلاف سیریز ته که وګورو ډېر ښه وځلېدل قیس احمد د افغانستان لپاره تر ټولو مخکښ ویکټ اخیستونکی و. نو دغه یو ښه خبر دی. د راشد په شان لوبغاړی چې په یو لوبډله کې نه وي، خامخا هغه منفي اثرات یې په لوبډله پرېوځي. خو په تېره لوبډلۍ کې که څه هم امارات یو نسبت کمزورې لوبډله وه افغانستان د افغانستان پرتله دغه علایم څرګند نه شو. شاید د هند په سیالیو کې معلومات وشي چې آیا دغه ورو توپچوونکي د راشد تشه څرنګه ډکوي او څنګه ثابتېدلی شي. تیز توپچونې ته راځو. نبین الحق او فضل الحق فاروقي له نیکه مرغه بیرته لوبډله کې دي. دغه دوه شاید د افغانستان هغه توپچوونکي وي چې تر ډیره ورباندې له نړیوال جام وړاندې په لوبډلېو کې او بیا په نړیوال جام کې ملا تړلي وي. که چیرې دواړو کې هر یو یې انفیټ وي، دوه نور تیز توپچوونکي چې په لوبډله کې دي هغه فرید ملک او سلیم صافی دی. سلیم صافی که څه هم د لوبډلې سره شتون یې و په تیرو څو میاشتو یا کلونو کې، تیر نړیوال جام کې هم د لوبډلې برخه کومه لوبه یې ونه کړله، د اماراتو خلاف هم د لوبډلې برخه و، کوم لوبه یې ونه کړله. امید دی چې له نړیوال جام وړاندې نوموړي ته په بایلاترل سیریزونو کې او دوه اړخیزو لوبو کې موقع ورکړل شي تر څو که چیرې ضرورت ورته په نړیوال جام کې پیښیږي چې تیار وي. داسې نه وي چې یو ځله نه په نړیوال جام کې ورباندې غږ وشي او نوموړي ته بیا مشکله وي.
توپوهنې ته راځو. په توپوهنه کې افغانستان شپږ توپوهونکي انتخاب کړي دي. پایلیز دواړه لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی دی. دواړه خپله وړتیا په نړیوال پلیټفارم ثابته کړې ده او په وروستیو کې په تجارتي لیګونو کې هم، که څه هم د حضرت الله زازی په انتخاب بعضې نیوکې او سوالونه شته دی، خو داسې یو لوبغاړی دی چې په څو اووره کې د لوبډلې رخ او هغه حال بدلولی شي. او په شلو وريز فارمټ کې، په دغه لنډ فارمټ کې دغسې لوبغاړي لوبډلې له پکار دي. بیا خاص کر په نړیوالو جامونو کې که چیرې افغانستان زما په نظر مخکې ځي، د افغانستان پایلیز لوبغاړي او په ځانګړې توګه د حضرت الله زازی رول به ډیر مهم وي. هغه داسې یو لوبغاړی دی چې تاله په یو سر لوبې ګټلی شي. نو دغه نیوکې او سوالات او ارزونې په خپل ځای تر ډیره یا تر یو حده شاید په ځای هم وي، خو زه خپله شخصا په دې خوښ یم چې په لوبډله کې شته دی. د هغې وروسته ابراهیم ځدراڼ که چیرې له بده مرغه پایلیز لوبغاړي کوم پایلیز لوبغاړی په سر کې له خپله ویکټ لاسه ورکوي، ابراهیم ځدراڼ ون ډاون بیا داسې یو لوبغاړی دی چې حوصله لري، هغه سړه سینه باندې لوبه کولی شي او تاله اننګز بیلډ اپ کولی شي تر څو بله ویکټ زر ونه لویږي او یا د بلې ویکټ د اخیستو تر یو حده مخنیوی ونیسي. نو ون ډاون کې ابراهیم ځدراڼ ښه انتخاب دی. له هغې وروسته کیدای شي نجیب ځدراڼ، محمد نبي او یا عظمت الله عمرزی که چیرې په لوبډله کې وي یا راونډر، په دغه دریو کې یو شاید مناسب وي. اکرام علي خیل که څه هم د لوبډلې برخه دی، خو فکر نه کوم که دومره موقع ورکړل شي او یا رحمت شاه ته شاید دواړه د هند خلاف لوبډلې ته په کتلو او جوړښت ته په کتلو شاید تر ډیره ریزرو لوبغاړو کې او یا د ضرورت په وخت کې ورته موقع ورکړل شي. د نبي رول بې له شکه خورا مهم دی. نبي یو له هغو لوبغاړو دی چې تور باندې د لوبډلې په هر وخت کې په هر ډپارټمنټ کې حساب کولی شي، هم په توپ اچونه کې، هم په توپوهنه کې، او بل دغه تجربه لري، د نړیوالو جامونو او لوبو خورا ډیره تجربه لري. نو د ابراهیم ځدراڼ لپاره به هم یو ښه ملاتړی وي په دې لوبلړۍ کې. زما په اند په ټوله کې سکواډ تر ډیره بریده ښه سکواډ انتخاب شوی دی، خو که چیرې صدیق اتل ته موقع ورکړل شوی وي، صدیق اتل هغه څه چې ما په نړیوال جام کې، په شل وريز نړیوال جام کې، په د 19 کلونو په نړیوال جام کې لیدلي وو، نوموړی داسې یو لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره په راتلونکو څو کلونو کې په هر فارمټ کې یو ښه پایلیز لوبغاړی ثابتېدلی شي. نوموړي یوازې یوه موقع لرله په 19 کلن نړیوال جام کې او له هغې څخه یې ډېره په ښه توګه استفاده وکړله. په کورني کرکټ کې هم ښه ځلېدلی دی. بل د ویکټ کیپر بیټسمن لپاره کیدای شي محمد اسحاق نسبت ښه آپشن په دې و چې یو خو تر یو حده د شل وريز فارمټ لپاره ډېر برابر دی. دغه یې د کورني کرکټ د ریکارډ هم معلومیږي. که څه هم په 19 کلن نړیوال جام کې دومره مؤثر تمام نشو، خو دغه وړتیا لري که چیرې کار ورباندې وکړی شي او موقع ورکړی شي تر څو د افغانستان لپاره یو ښه ویکټ کیپر بیټسمن ثابت شي.